په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر د برېښنا او تخنیک چارې چې څه موده وړاندې د ازبکستان هیواد لخوا پیل شوي وي د جوړولو وروسته تېره ورځ د اسلامي امارت ځینې لوړپوړو چارواکو په شتون کې پرانیستل شوي. د ګټې اخیستنې په مراسمو کې د بلخ ولایت مرستیال د یاد ولایت په استازولۍ د ازبکستان هیواد د همکارۍ څخه مننه وکړه او په دې برخه کې د هغوی خدمتونه د ستایلو وړ وښودې. همدارنګه په دې مراسمو کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین شیر محمد عباس تانکزي هم په خپلو خبرو کې د ازبکستان هیواد د ښه اړیکو او همکارۍ هرکلی وکړ او د ټولو ګاونډیو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی شو. امارت اسلامی افغانستان با استفاده از این موقع اطلاعی و زرین همیشه کوشش کرده و کوشش میکنه تا زمینه را به کشورهای همسایه ما و کشورهای منطقه و بالاخره کشورهای جهان مساعد بسازد تا در بارسازی و اعمار مجدد افغانستان گامهای مثبت را بردارد. له بلې خوا د ازبکستان هیواد د ولسمشر ځانګړي استازي د اسلامي امارت سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکارۍ د څرنګوالي په اړه خبرې وکړې او د دې هوایي ډګر جوړولې د افغانستان سره د ښه اړیکو یوه نمونه یاده کړه. نوموړي ډاډ ورکړ چې د افغانستان سره به تر بل هر وخت مثبتې اړیکې ولري. این یک پروژه کوچک در ابعاد نهایت وسیع همکاری بین ازبکستان و افغانستان است و این نشانه روابط برخورد نیک و حسن همجواری ازبکستان نسبت به افغانستان است. همدارنګه د افغانستان د هوایي چلن او ترانسپورت وزیر هم د ازبکستان هیواد څخه مننه وکړه چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي هوایي ډګر په جوړولو کې پوره همکاري وکړه او په راتلونکي کې هم د دې هیواد سره په ښه اړیکو جوړولو ټینګار وکړ. آموزشی کارمندان تکنیکی میدان هوایی مولانا جلال الدین بلخی در بخش‌های رادیوهای آیلیس و رنوی لایتینگ ششم ترمیم بخش‌های تکنیکی میدان ترمیم بخش رنوی لایتینگ هفتم ترمیم رادیوهای تاور و رفع نواقص آن. په پای کې د اسلامي امارت او ازبکستاني چارواکو په هوایي ډګر کې د برېښنا تخنیکي برخه چې د ازبکستان هیواد لخوا جوړه شوې وه د پټۍ په پرې کولو سره پرانیستل شوه.